یقینا تاسو راتګ د غزای ته زمونږ د غریبې جونګړې ته چې تاسو د خپلو نازولو قدمونو احسان مونږ ته راولورولو. الله پاک جل جلاله دې د دې قدمونو بدله دنیا او آخرت کې درته نصیب وګرځوي. زه د ټولو مشایخ اعظام، علماء کرام، مجاهدین کرام او داسې نور د لرې لرې نه یا نږدې نه سپین ږیرو مشرانو، قومي مشرانو، ځوانانو، د مکاتبو او رییسو پوهنتونونو شاګردانو، محصلینو، استادانو او د ګڼ شمېر انجینرانو او د نورو، بلکې په خاصه توګه د موږ د خاصو ملګرو او بیا د رادیو تلویزیون د همکارانو او د ټولو نه ډېر مشکور او ممنون یم چې تاسو راغلی او زموږ حوصله افزایي مو وکړه. الله پاک دې جل جلاله تاسو ته سعادت د دنیا او د آخرت نصیب وګرځوي. دا خو مونږه د مېلمستیا یا تاسو د زیارت قابلیت نه لرو، خو دا به ووایو چې دا هسې یو دستور ده چې شاهان ځي ملنګانو له، چې تاسو مونږ ملنګانو ته راغلی. الله پاک جل وعلا شانه دې د ستاسو دنیا او آخرت سعادت اسباب برابر وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د جناب شیخ صاحب څخه زښته زیاته مننه. دته د الله جل جلاله